سلامونه وخت په خیر زموږ د دې مهال خبر ټولګه ته ښه راغلاست. نن جمعه د لنده یا قوس 21مه چې د دسمبر له 11 سره برابر ده. په سر کې هم پام وکړئ څو مهمه خبرونه سر ټکو ده. خاورو ته د محمد اعظم رهنور زریاب د مړي سپارل. حکومت یو شمېر سیاستوالو د هغه مړینه د افغانستان د ادب او فرهنګ په ډګر کې لویه ضایعه بللې ده. د هېواد په شمال کې د بې ځایه شویو کورنیو له بد حالت څخه اندېښنې. د سړوښي موسم له رسېدو سره هممهاله د هېواد په شمال کې بې ځایه شویې کورنۍ د حکومت له لوري د مرستو د نه رسېدو شکایت لري. په دوو وروستیو میاشتو کې د کورونا له کبله مړینو شمېر ډېرېدل. د عامه روغتیا وزارت اطلاع ورکوي چې که چیرې هېوادوال د دې ویروس پر وړاندې بېغوري وکړي په راروان ژمي کې به د یو شمېر ډېرو کسانو ژوند واخلي. او په آلمان کې په تېرو 4 غړیو کې په کورونا د 10,000 تنو اخته کېدل. د دې هېواد چارواکي وایي چې په تېرو 4 غړیو کې 600 تنو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. بشپړ خبرونه. د هېواد نوموتی او پیژندل شوي لیکوال محمد اعظم رهنور زریاب تېره شپه د کابل 400 بستره روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او په شهدای صالحین کې هم خاورو ته وسپارل شو. ولسمشر غني او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د استاد زریاب مړینه د افغانستان د ادبیاتو په ډګر کې لویه ضایعه بللې ده. خبریالانو او همداشان د استاد زریاب ته نږدې ملګري د فرهنګیانو پر وړاندې په حکومت په بېغورۍ تورنوي. له رهنور زریاب څخه په لسهاوو اثرونه پاتې دي چې د افغانستان په ګډون په ایران او تاجکستان کې هم خپل پلویان لري. د زیبای زیر خاک خفته څښتن په خپله تر خاورو لاندې څملاست. د افغانستان او سیمې نوموتی لیکوال محمد اعظم رهنور زریاب د پنځنۍ په شپه د کابل ښار 400 بستر روغتون کې د کورونا ویروس له کبله له نړۍ څخه خپل سترګې پټې کړې. له هغه څخه د لیکوالانو او خبریالانو په منځ کې د استاد په توګه نوم اخیستل کیږي او ډیری په استاد زریاب مشهور دی. حضور استاد زریاب در افغانستان و کارش در عرصه ادبیات و رسانه در افغانستان تاثیر بسزایی را روی بهتر شدن کیفیت کار رسانه ها گذاشت و همین گونه تاثیر بسزایی را روی یک نسل از نویسندگان گذاشت که آمدن به داستان نویسی روی آوردن. د هغه له مړینې څو ګړۍ وروسته ټولنیزو شبکو کې ویر خپور شو او د خپل رسنیو ډیرو چلوونکو هم د استاد زریاب د عکس په ایښودلو سره د ویر په ټغر کېناستل. ولسمشر ماڼۍ په یوې خبرپاڼه کې د هغه مړینه د هېواد د فرهنګ او ادب په برخه کې لویه ضایعه بللې ده. همداراز یو شمېر ډېرو سیاستوالو هم د هغه پر مړینې غبرګون ښودلی دی. در گذشت استاد زریاب ضایعه بزرگ و جبران ناپذیری برای جامعه فرهنگی افغانستان و برای تمامی مردم افغانستان هست. من این ضایعه را برای تمامی فرهنگیان و فرهیختگان افغانستان و برای تمامی مردم تسلیت عرض میکنم. رهنور زریاب په لسهاوو ادبي اثرونه پرېښي دي او د معاصر افغانستان په ادبیاتو کې له هغه څخه د هغه چا په نوم یادښت کیږي چې ډېره لیکنه یې کړې ده. د استاد زریاب د داستانونو له ښه والي څخه یو یې د هغه د لیکنو سبک بولي. رهنور زریاب څه باندې 100 داستانونه او همداراز 2 رومانونه هم لیکلي دي او د نړۍ د لویو لیکوالانو په اړه هم لیکنې کړي دي. متاسفانه هم سطح استاد زریاب ما شخصیت شناخته شده و برجسته دیگری را در حد استاد زریاب در حاضر در افغانستان دیگر نداریم. جوانان نخبه هستند که کار میکنند، زحمت میکشند در زمینه زبان و ادبیات داستانی، اما استاد زریاب تمام عمر خودش را صرف باروری فرهنگ و زبان فارسی کرد. د جمعې په ورځ یې د استاد زریاب جنازه هم په عیدګاه جومات کې وکړه او د کابل په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. په دې مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو او یو شمېر فرهنګیانو او همداشان خبریالانو حضور درلود.
لکه د نورو برخو دلته هم د فرهنګیانو پر وړاندې د حکومت له بېغورۍ ګیلې شتون لري. حکومت‌ها در طول تاریخ و بخصوص در دوره‌های اخیر توجه اساسی و لازمه به امور فرهنگی نداشتند. توجه به شعرا و نویسندا و ادبا و جامعه فرهنگی متاسفانه نداشتند. استاد این سالهای اخیر منزوی بود و اگر کسی به دادش میرسید بیشتر ملت بود. ما نیاز داریم تا سرمایه های معنوی ما در این سرزمین پاس داشته باشن. هر کاری به عهده ملت که نمیشه گذاشت. ملت وظیفه‌ای داره، حکومت و دولت وظیفه‌ای داره. استاد زاریه په 1423 لمریز کال کې سترګې نړۍ ته وغړولې. هغه د کابل له پوهنتون د خبریالۍ له پوهنځي څخه فارغ شو او د بریټانیا له یوه پوهنتون څخه یې خپله ماسټري هم اخیستې وه. استاد زاریه په اویاومه لسیزه کې فرانسې ته کډوال شو، خو په 2019 کال کې بیرته خپل هیواد ته راستون شو. د آریانا نیوز د سیاسي خپرونو چلوونکي فردین امینی په مرموزه توګه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د کورونو چارو وزارت اعلان وکړ چې شته شواهدو ته په کتو فردین امینی نن سهار 10 بجې په کابل ښار کې لاس په ځان وژنې وهلی دی. له بله خوا د وزارت په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د قاتل نیولو هم خبر ورکوي. د ننګرهار سیمه ییز پازوال هم د انعکاس خصوصي تلویزیون د خبریالې ملالۍ مایوان د قاتلینو له نیولو هم خبر ورکړی دی. په هیواد کې په تیرو 2 میاشتو کې د کرونا ویروس له کبله مړو شمیر 2 برابره لوړ شوی دی. د عامه روغتیا وزارت احتیا ورکوي چې که چیرې هیوادوال د دې ویروس پر وړاندې بېغوري وکړي په راروان ژمي کې به د یو شمیر ډیرو کسانو ژوند واخلي. یو شمیر هیوادوال هم له حکومت څخه غواړي چې د دې ویروس پر وړاندې مبارزې لپاره ټینګې تابعیاوې تر لاس لاندې ونیسي. د عامه روغتیا وزارت موندنې ښیي چې په تیرو 2 میاشتو ډیره موده کې په هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو او مړینو کچه 2 برابره ډیره شوې ده. د وزارت په هیواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو 40مې اونۍ څخه تر 8 وروستیو اونیو پرتله کړې چې پر بنسټ یې له 40مې اونۍ څخه تر 43مې اونۍ 2115 تنه په کرونا ویروس اخته شوي او 28 تنه نور هم له دې کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. همداراز له 40مې اونۍ څخه تر 48مې اونۍ 690 تنه په دې ویروس اخته شوي دي او 280 تنو هم د دې ویروس له کبله ژوند له لاسه ورکړی. هر روز تعداد مبتلایان از رسانه‌ها که میشنویم بیشتر و بیشتر شده رئیس و سازمان صحت جهانی هم هشدارهای بیشتر و خطرناکتر میده، چون مردم شهر کابل یا بخصوص افغانستان کم امروزا به تفاوت و عادی برخورد میگیرن، در حالی که این موضوع جدی‌تر از اون است. مردم هم خصوصا در ولایت‌های پرتجمع، ولایت‌هایی که نفوذ زیاد است فرات نمی‌کنن این موضوع را و این باعث از این میشه که گسترش ویروس کرونا در بین مردم هم زیاد شود و شیوع از این پراکنده شود. په همدې حال کې د عامه روغتیا وزارت د نویو پیښو د شمیر له ډیرېدو د اندېښنې ښودلو سره د کرونا په وړاندې د خلکو د بېغورۍ پر دوام نیوکه کوي او احتیا ورکوي که د هیوادوالو له لورې روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه شي په راروان ژمي کې به د کرونا ویروس دویمه څپه د ډیر شمیر وګړو د اخته کېدو او مړینې لامل وګرځي. با تمام پیشبینی‌هایی که از طرف نهادهای ملی و بین‌المللی انجام میشه، در صورتی که مردم همکاری بکنه، توجه بکنه و اهتمامات ساده روی دست بگیره، کل پیشبینی‌ها رو میتونه به چالش بکشه و غلط ثابت کنه. در صورتی که مردم همکاری نکنه، متاسفانه پیشبینی‌ها به مراتب نتایج و واقعیت‌ها به مراتب وخیم‌تر از پیشبینی‌ها خواهد بود. د کرونا ویروس د ګواښ په وړاندې د بېغوریو د دوام په لړ کې د عامه روغتیا وزارت مشرتابه د دې ویروس د دویمې څپې د مدیریت لپاره د کابینې په غونډه کې ګڼ وړاندیزونه مطرح کړي او ولسمشر ویلي چې دا وړاندیزونه به د څېړلو وروسته پلي شي. د ودونو سالونونو د لامبو حوزونو د فعالیتونو په ورزشي برنامو کې د خلکو په ګډون بندیزونه او د نږدې 2 میاشتو لپاره له کور څخه د 50 سلنه دولتي او نادولتي کارکوونکو لخوا د کار پر مخ وړل، په پلورنځایونو، بانکونو او ښاري بسونو کې د ماسک ګټنې جبري کېدل حکومت ته د عامه روغتیا وزارت وړاندیزونه دي. د سړوښې موسم له رسیدو سره هممهاله د هیواد په شمال کې بېځایه شوې کورنۍ د حکومت له لوري د مرستو له نه رسیدو شکایت لري. دا کورنۍ چې د ډیری په مزار شریف ښار کې د کېږدیو لاندې ژوند کوي له حکومت او مرسته کوونکو بسونه غواړي تر څو دوی ته د بیړنیو مرستو ترڅنګ د کار زمینه هم وربرابره کړي. د باسس کډوالو چارو ریاست هم د بېځایه شویو کورنیو د 25 سلنې ډیروالي خبر ورکوي او وایي چې ډېر ژر به دوی ته د ژمنیو مرستو تر پښو لاندې ونیول شي.
د سړوښي موسم را رسیدل له جګړې وروسته د بېځایه شویو کورنیو لپاره ګواښ. هغه کورنۍ چې ډیری د جګړو او طبي پیښو له کبله له شمالي ولایتونو بېځایه شوي او د هوا د سړېدو په درشل کې جدي ژمنیو مرستو ته اړتیا لري. آیم خال چې د 4 نجونو او هلکانو مور ده وایي چې 6 میاشتې کېږي د فاریاب په جګړو کې د خپل خاوند لاسه ورکولو سره بېځایه شوي او خپل ټول شی یې د جګړو ښکار شوي دي. هغه همداراز وایي د ژمي نه د خوراک او نه هم د پوښاک لپاره څه لري. اینا نام میگه، پوشاک میگه، خیمه میگه، دو تا لیاب یا کمپل میگه. حالی که قطار مردم همه باران شده درستی را توشگاه هوار کده یک مجبور مردم قطار مردم ششتم که کجا. حالی نمیدانم زمستان بیاید حال ما چه رقم میشه. همدا ډول ګلشاه هغه بله میرمن ده چې 6 ماشومان لري او په ژمي کې د کېدی لاندې د هغې ناسم ژوند هغې او ماشومان ته جدي ګواښ مخامخ کړی دی. هغه وایي چې د بېوزلۍ له کبله یې د دې لپاره چې خپل ماشومان ته ډوډۍ چمتو کړي آن د خپل کور فرش پلورلی دی. 4 تا مشکی دولت چی کنم؟ 2 تا کونی لیلامش چی کنم؟ اون ده برم پوش هر کسی برم کالاشو بشورم 2 تا کونه دم میته. آرد بکاره، برنج بکاره، روغن بکاره، پول بکاره. شوی من که عسکر نبود از دولت یک قطر روغن من نخوردم، یک بوجی آرد من نخوردم، یک 4 تا کلچیش من نیدم. من تا برد اثر دروش برده کشته. دا بېځایه شوي وایي چې لنډ مهاله مرستې بسنه نه کوي او له حکومت څخه غواړي تر څو د ژمنیو مرستو ترڅنګ د دوی لپاره د کار زمینه هم برابره کړي. ما همین مردم ما را که میبینین همینجا همش بیکار است. پیشروی زمستان است. ما از دولت خواهش میکنیم همین مردم ما یا کار پیدا کرده بته یا همین مردم ما ملکش آرام کنه پس برای در جایشان همینجا زندگیش پیش ببره. فقط دنبال یک مال نان هستیم یا پشت یک کار هستیم. از دولت، از ریاست مهاجرین، از کلانه همین خواهش داریم برای ما یا نان بته، نان خالی بته، چیز دیگه نمیخوایم، یا که برای ما یک شرایط کار مساعد کنه که ما کار کنیم، از پیر نشدیم. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د بېځایه شویو له وضعیت څخه اندېښنه کوي او وایي چې که چیرې په ژمي کې د کورنیو ته رسیدنه ونه شي ناورین به رامنځته شي. زمستان هم زمستان بسیار شدید پیش بینی کردن، گفتن که شاید در 100 سال گذشته سابقه نداشته باشه. اگر ایتو سردی شود مردم در درون خانه ها امن نخواهد بود، چه برسه به این کسایی که در زیر خیمه ها زندگی میکنن، خانه هایشان از دست دادن، اطفالشان در زیر خیمه است و ما از این ناحیه جدا نگران است. په همدې حال کې د بلخ د کډوالو چارو ریاست په بلخ کې د بېځایه شویو کورنیو شمېر 25,000 یادوي او وایي چې دا شمېر د تیر کال په پرتله 25 سلنه لوړوالی ښیي. امروی مؤسسات صحبت شده که تا کمک‌های زمستانی را جذب کنند از دونرها و تلاش داریم که بر از این بیجا شده هایی که طی امسال تثبیت و شناسایی شدن همین کمک‌های زمستانی برشان برسند. له دې ټولو سره د جګړو دوام ډیری د دې لامل شوی تر څو د هېواد په بېلابېلو برخو کې د بېځایه شویو کورنیو شمېر ډیر شي. او تمه ده د کندهار په 3 ولسوالیو کې د خرما بڼونه جوړ شي. د کندهار د کرنې ریاست وایي چې د باغونه په 25 هکتاره ځمکه کې جوړیږي چې نږدې 2 میلیونه افغانۍ پرې لګښت راځي او د کوکنار ښه بدیل کښت دی. په همدې حال کې د یو شمېر کروندګرو هم ټینګار دی چې د باغ لرنې دود کولی شي د هېواد د اقتصاد په وده کې ګټور تمام شي. له هلمند وروسته اوسمهال په کندهار ولایت کې هم د خرما باغونه جوړیږي. دغه باغونه په دامان ډنډ او پنجوي ولسوالۍ کې په 25 هکتاره مځکه کې جوړیږي چې د کندهار د کرنې د ادارې په وینا 2 میلیونه افغانۍ لګښت به پرې راشي. د کندهار د کرنې ادارې مشر وایي چې د خرما باغونه د کوکنارو کرکیلې ښه بدیل دی او هم ترې ښه حاصلات لاسته راځي. خرما تاسو پوهیږئ چې یو اقتصادي بوټی دی، حاصل یې ډېر ښه دی. بل دغه زموږ زون کې د دې تاریخچې ته چې موږ کتلي دي دلته ښه توافق لري ځکه دا د ایران سره او دغه ریګي ساحې چې زموږ دي دغه سره دا نږدې دي. ابو هوا اقلیمي شرایط زموږ د ایران د سیستان او دغه ولایتونو سره چې هلته خرما کیږي تقریبا ورته والی لري. په همدې حال کې د کندهار یو شمېر کروندګر په دغه ولایت کې د خرما د باغونو له حاصلاتو خوښ دي. د ډول ډول باغونو دود کولی شي په اقتصادي وده کې ګټور تمام شي. افغانستان ته د بل ځای څخه خرماوې راځي، معنا چې درجه دی پر ورسېږي کیلو یې په 200 روپۍ دی، نو چې په خپل وطن کې یعنې په 100 روپۍ دی، یعنې عامو مؤمنانو مسلمانانو ته دومره ارزښت لرونکی شول، د هر غریب د هر بیچاره وس په رسېږي. ملک ښه وصول کړي، ښه حاصل کړي،
نو موږ دې ته امیدوار یو چې په کندهار کې هم د هلمند په شان وصول وکړي. دا زموږ د دهقانانو د تجارانو د ټولو بس یو ډېره ښه لاسته راوړنه ده. د کندهار ولایت د کرنې ادارې مسؤلینو په وینا 15 کاله د مخه د پستو باغونه په دغه ولایت کې په ازمایښتي ډول جوړ شوي وو چې ورڅخه ښه حاصلات لاسته راغلي وو. دوی وایي که چیرې په دغه ولایت کې د خرما باغونه ښې پایلې ولري دوی به ورته پراختیا ورکړي. زموږ د مهال خبر ټولګه همدومره وه. له پامونو څخه مننه. سبا د هوا حالت به مې هم همکاره وړاندې کړي. ښه شپې ولرئ. کابل مرین د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټی منفي 8. مزار شریف نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټی منفي 1. هرات نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټی منفي 8. جلال آباد المرین د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټی 2. بامیان المرین د تودوخې لوړه درجه منفي 2 ټیټی منفي 19. کندوز نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټی منفي 3. کندهار المرین د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټی منفي 2. غزنی نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټی منفي 11. میمنه نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټی منفي 4. د بدخشان فیض آباد نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټی منفي 15. اسلام آباد نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټی 2. نوی ډیلی نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټی 11. تاشکند مرین د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټی منفي 3. دوشنبه نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټی منفي 4. تهران مرین د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټی 1. دوبی المرین د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټی 18. استانبول اورښت د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټی 12. مسکو نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه منفي 15 ټیټی منفي 2. بیجینګ اورښت د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټی 8. او همداشان اشقاباد واورین د تودوخې لوړه درجه منفي 2 ټیټی منفي 8 اټکل شوی.